د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ډال یا ډه د نن سبق یا لوست دی. ودلیده؟ ودلید؟ هو، دا ډه توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي. دا راښیي چې ډه توری له کیڼ لور څخه پیل ښي لور ته کش کیږي، بیرته د دایرې په شکل کیڼ لور ته راتاویږي. ګورئ، د ډه توري ترڅنګ په ټکو ټکو ډه توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ډه توری داسې ډک کړئ. د ډه توري شکل دې وپېژنده. اوس د ډه توري په غږ خبرې کوو. ګوره، ډه د ډوډۍ په سر کې د لیکل شوي ډه غږ دی لکه ډوډۍ. ته ووایه ډوډۍ. ښه، ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ډه توری په سر کې راشي. ډه ډبره، ډه ډوډۍ. دا ډوډۍ وینئ، د ډوډۍ ځای وګورئ، تتي جګري رنګ لري. د ډوډۍ جای وګورئ، تتي جګري رنګ لري. او دا زیړ ځایونه یې ګورئ، دا د ګوتو چاپونه دي چې زیړ رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه ډوډۍ رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د ډوډۍ په کلمه کې دوه ځله د ډه توری راغلی. دا ډوډۍ ده. دلته د ډوډۍ په کلمه کې دوه ځله د ډه توری راغلی دی. دغه په سور رنګ د ډه توری چې یوازې راغلی دی، او بل ډه هم چې د کلمې په منځ کې یوازې راغلی دی. ګورئ، دلته هم ډوډۍ لیکل شوې، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ډوډۍ لیکل مو ښه یاد شي. شاباس، اوس د ډه توري پیل له همدغه ځایه څخه وکړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه ډوډۍ رنګوو. له دې ټکو یې پیل کوو. دې ځایونو ته زیړ رنګ ورکوو. داسې. دا جای یې جګري رنګوو. شاباس، دغه شان ښه یې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې یې لومړی یا اول ډه توری په شنه رنګ لیکل شوی، او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ډه توری لیکل شوی دی. د ډه د توري په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره دی چې دا د هر یو منځخالي ډه توري په سر ډه ولیکو چې لیکل مو زده شي.
ډېر ښه د توری دغسې لیکل کیږي. شاباس موږ د توری لیکو. د ډ توري لیکل زده کوو. ګورئ دا د ډوډۍ کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د ډوډۍ کلمه لیکل شوې ده. د ډوډۍ په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ډ توري په سر کې، د ډ توري په سر کې، د ی توري په سر کې. اوس د ډوډۍ د هره یوه کلمه رنګوو. آفرین ډېر ښه ډوډۍ دغه شان لیکل کیږي. موږ د ډوډۍ لیکل زده کوو. موږ ډوډۍ لیکو. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ډ توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ په سر ډ توری ولیکو. ډېر ښه ډ توری دغسې لیکل کیږي. شاباس موږ ډ توری لیکو. د ډ توري لیکل زده کوو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ډوډۍ د کلمو کتارونه دي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د ډوډۍ کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ډوډۍ د هر یوې سپینې کلمې پر سر ډوډۍ ولیکو. آفرین ډېر ښه ډوډۍ دغه شان لیکل کیږي. موږ د ډوډۍ لیکل زده کوو. موږ ډوډۍ لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په ښی خوا کې د ډ د تورو کتار دی چې د سر ډ توری یې په تور رنګ لیکل شوی او په کیڼه خوا کې د ډوډۍ د کلمو کتار دی چې لومړۍ کلمه یې هم په تور رنګ لیکل شوې. دا یو ډ توری تور دی. دا نور ټول خړ دي. دا هر یو ډ توری رنګوو چې د ډ لیکل مو ښه په ذهن کې کښیني. ډېر ښه ډ توری دغسې لیکل کیږي. شاباس موږ ډ توری لیکو. د ډ توري لیکل زده کوو.
د سره چوکاټ په کینه خوا کې د ډوډۍ د کلمو کتار دی. ګورئ دلته په سر کې د ډوډۍ کلمه په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د ډوډۍ دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. آفرین. ډیر ښه. ډوډۍ دغه شان لیکل کیږي. موږ د ډوډۍ لیکل زده کوو. موږ ډوډۍ لیکو. ډیر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د ډ توری په ټکو ټکو لیکل شوی دی. راځئ چې دا هر یو ډ توری او هره یوه د ډوډۍ د کلمې په سر ولیکو. آفرین. ډیر ښه. ډ توری دغه شان لیکل کیږي. موږ د ډ توري لیکل زده کوو. موږ ډ توری لیکو. آفرین. ډیر ښه. ډوډۍ دغه شان لیکل کیږي. موږ د ډوډۍ لیکل زده کوو. موږ ډوډۍ لیکو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ ډ توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله ډ توری لیکو چې ډ لیکل مو ښه یاد شي. آفرین. ډیر ښه. ډ توری دغه شان لیکل کیږي. موږ د ډ توري لیکل زده کوو. موږ ډ توری لیکو.
دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ ډوډۍ لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د ډوډۍ کلمه ولیکو چې د ډوډۍ لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ډېر ښه. ډوډۍ دغه شان لیکل کیږي. موږ د ډوډۍ لیکل زده کوو. موږ ډوډۍ لیکو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ډ توری چې نومې ډال او داسې لیکل کیږي، او د ډوډۍ کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@liwal.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.